د پیښور د پلو منډۍ کې زه موجود یم. د پلو او د ډرای فروټو ټول نه غټ بازار دی. ویډیو کې به راټول مناظر تاسو ته ښیم. دا چچ دی ته ویلی کېږي. په دې چچ کې بیا پلي صفا کېږي. څنګه چې د کرشو مساله جوړیږي او ماشین په کومه انده باندې تاویږي او څنګه پروسس وي د هغې د دې هم هماغسې پروسس دی. دا اوس په یو سیټ تاویدو چې په بل سیټ تاویږي نو پلی تې بیا بار روځي. دا وګورئ دا پلی تې اوس بار راووتو. دا ته بوجۍ ډکوي له خیره سرې 2 منه پلی په دې کې دی ښه. دا بوجۍ ته له خیره سرې اوس ډکېږي. وګورئ. السلام علیکم. ستړي مشئ په خیر راغلی دوستانو. منصف خان یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. دا وخت موجود یم پیښور ښار کې او راغلی یم د ډرای فروټو منډۍ ته. نو بالکل انشاءالله په دې بازار کې به ګرځو. مختلف مناظر د دې منډۍ به تاسو ته ښیم. انشاءالله ستاسو به ویډیو ډېره زیاته خوښه شي. او خاص کار دلته چې کوم شیز ډېر زیات میلاویږي هغه دی ممپلي. نو د هغې چې دلته کې مختلف مشینان په کومه کې چې ممپلي پخیږي نو انشاءالله په هغې باندې هم تفصیلا ګپ لګو او په دې بازار کې ګرځو او انشاءالله مختلف کسانو سره چې دی خبرې اترې به کوو. نو راځئ ملګرو دا وخت چې دی زه د خپلې ویډیو شروعات کوم. بسم الله. ممپلي چې دی ډېر زیات دلته کې میلاویږي او ډېر په ښه ریټونو باندې هول سیل دوکانونه دي. تاسو وګورئ او دا کوڅه چې دی بالکل د دې دپاره مشهوره ده. او که تاسو وګورئ دلته کې مختلف قسم پلي هم پراته دي. لکه دا د دې دا سایز تاسو وګورئ ماشاءالله. دا وګورئ ورسره که دا تاسو وګورئ دا بیا سایز کې دی نه لږ واړه دي کمزوري ترې راځي. نو دا په دې کې مختلف قسمونه دي د پلو او د دې چې دی بیا مختلف ریټونه دي. او نور هم که تاسو ډرای فروټ وګورئ مختلف ډرای فروټ چې دی مخامخ لګېدلي دي. بالکل دا ټول بازار چې دی د ډرای فروټو حوالې سره مشهور دی خاص کر د پلو دپاره. نو انشاءالله په دې کې به داسې چکر لګو. دا چچ دی ته ویلی کېږي. په دې چچ کې بیا پلي صفا کېږي. دا د پلو بټ دی مشین به ورته ووایو. اوس خو چې دی ایډوانس وخت شو مشینان راووتل. مخکې به چې دلته کړي دي هغه به هم تاسو ته ښیم. تاسو بیا وګورئ مخکې به په هغې کې دا پلي پخېدل. اوس دا مشینان راغلي دي. په څونه وخت کې پخېږي یو بټ؟ دوستانو ډېره حیران کنه خبره دی. ملګري وکوئ چې 2 بوجۍ 2 منه پلي دا په 15 منټو کې پخوي. دا تاسو وګورئ دا ځوان دی مشین ته ولاړ دی. دا څه ارنه بیا تاسو ته وایي که څه حساب دی دا تاسو څنګه پوهېږئ چې پاخه شو؟ ښه دی بیا چې کله دی ته اندازه وشي چې اوس په پاخي نو بیا یو پلی 2 چیک کي نو چې اندازه ورته وشي چې پاخه دي بیا د دې نه چې دی پلي راوباسي. او بل ما ته اوس ته ویلي چې دلته په مشین هم پلي پخېږي په لاس باندې هم پخېږي. په لاس چې کوم پلي پخېږي د هغې دپاره داسې بټونه وي. وګورئ دا بټ دی ښه. دې ته یو تن چې دی دلته کې ناست دي په دې کې شګه وي ښه. دا استاد چې دی پلي پخوي او دا چې دی یو ځان له هنر دی په دې باندې د دی ذهن رسي. ځکه چې که مونږ ورته کېناستو لا به رانه سوځېدلي لا به هم کچه راکوز کړي که نه. په دې راشپیل باندې دا داسې بیا لړي. وګورئ ښه دې ته راشپیل ویلی کېږي. او یو بټ په څومره وخت کې کاکاجي پخېږي؟ 20 منټو کې پخېږي. ماشین والا صحیح نه دي. ماشین کې وایه ولې؟ هغې پخلی صحیح نه دی او د دې خوږوالی ښه د بټ خوږوالی زیات وي. بټ حوالې سره خو معلومات ما تاسو ته درکړل. ته د دې ماشین حوالې سره هم لږ ډېر معلومات تاسو ته درکول غواړم. خو امیر صاحب وایي چې بټ هم ریډي دی او دې ته خیال کول غواړي. نو موږ هم کوشش کوو چې خبرې مختصر کړو. امیر صاحب دې کې یو بټ په څومره وخت کې پخلی کېږي؟ نیمه ګنټه ټیم لري. او څو بوجۍ د ټیم پکې اچوئ؟ 2 بورې پکې لکه 2 منه په ټیم باندې پخېږي. ښه 2 منه پلي چې دی دې کې د ټیم پخېږي. دې کې زه ته اوس ته ښیم د اور دپاره څه سسټم کړی دی. لکه دا تاسو وګورئ دلته کې دړې وي اور ورپسې بلیږي. دې خوا دا یو موټر سټارټ دی مشینري ده. د دې په ذریعه سره چې دی دې کې شګه اچولې شوي وي او دا وګورئ دا تاویږي. نو شګه هم تاویږي دې سره. کله چې شګه تاویږي نو هغه شګه چې کله ګرمه شي نو پلی هغه ځان سره تاویږي نو هغه پخوي. نو دا وګوره دا ملګری وایي چې د دې ټیم اوس را نږدې دی تقریبا پخېدو ته چې دی نږدې دي. پلي پکې تاویږي. تاسو وګورئ څنګه چې د کرشو مساله جوړیږي او ماشین په کومه انده باندې تاویږي او څنګه پروسس وي د هغې د دې هم هماغسې پروسس دی. دا اوس په یو سیټ تاویدو چې په بل سیټ تاویږي نو پلی تې بیا بار راوځي. دا وګورئ دا پلی تې اوس بار راووتو. دا تې بوجۍ ډکوي له خیره سرې 2 منه پلی په دې کې دی ښه. دا بوجۍ تې له خیره سرې اوس ډکېږي. وګورئ هلته نه پلی بار راوځي
دلته نه دا دوه وروڼه بیګان لګیا دي بوجۍ ته واپس ډکوي 35 منټ کې چې دی 30 منټ کې یو بټ پخیږي په یو بټ کې دوه بوجۍ وي او دا تقریبا چې تیز لګیا دي چې دا کار ورته ختموي ولې چې هلته کې مشین هم خپل کار چې دی تیز شروع کړی دی نو هغې ته به دا ایریا صفا کوي دا وګورئ جي ماشاءالله ګرم پلي ښه داسې ګرم چې لاس په سوځئ یو بوجۍ ډکه شو دا دویمه بوجۍ ده بالکل 2 منه پلی چې دی په دې کې پخیږي د دې مشین داسې پروسس دی چې کله په یو سیټ باندې تاویږي نو پکې پلی پخیږي چې الټه سیټ باندې تاویږي پلی ترې رابار کېږي او شګه پکې واپس چې دی پرتی نو هغه چې دی بهر نه راځي دا وګورئ جي له خیره سره ماشاءالله دا دوه بوجۍ ډکې کړې دي 10 منټه وشو پخې شوې له خیره سره 2 منه پلی پاخه کو ماشاءالله جی نو دا مشینی پروسس او مشینی مناظرو کم چې ما تاسو په ویډیو کې وښودل نو دواړه پروسس تاسو کتل چې په بټ کې څنګه پخېږي او په دې مشین کې څنګه پخېږي نو دوستانو دا بازار مې تاسو ته وښودلو دوستانو دا وه زموږ نننی ویډیو او اوس به زه تاسو نه په دې ویډیو کې دلته اجازت غواړم انشاءالله یو ځل به بیا په یو نوي او ښکلي ویډیو کې تاسو سره مخامخ کېږم د لوی الله په امان